اوس را رسیږو د ابراهیم سورې ته چې د قرآن عظیم الشان 14مه مبارکه سوره ده. 52 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الف لام را. ای پیغمبره، دا یو کتاب دی چې موږ ستا لوري ته نازل کړی دی تر څو چې ته خلک له ترږمیو نه راوباسې رڼا ته یې راولي. د هغو د رب په توفیق سره د هغو خدای لارې ته چې زورور او په خپل ذات کې په خپله ستایل شوی دی او د ځمکې او آسمانونو د ټولو هستیو څښتن دی او سخته تباه کوونکې سزا ده د هغو حق نه منونکو لپاره چې د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي. د الله له لارې نه خلک منع کوي او غواړي چې دغه لاره د هغو د هیلو سره سمه کږه شي. دا خلک په ګمراهۍ کې ډیر لرې تللي دي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. مونږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره هر کله کوم پیغمبر لیږلی دی هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی تر څو چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي. بیا چې د الله چاته خوښه شي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي سمه لاره ورښیي. هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. موږ له دې نه مخکې موسی علیه السلام هم له خپلو نښانو سره لیږلی دی. هغه ته هم مونږ حکم کړی و چې خپل قوم له ترږمیو نه رڼا ته راوباسه او هغو ته د الهي تاریخ د درس اخیستنې وړ پیښو په اورولو سره نصیحت وکړه. په دغو پیښو کې د هر هغه چا لپاره سترې نښانې دي چې صبر او شکر کوونکي دي. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هغه وخت یاد کړه چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه ښېګڼه په یاد ولرئ چې هغه پر تاسې کړې ده. هغه تاسې له فرعونیانو نه وژغورلی چې تاسې سخت ربړولی ستاسې هلکانې وژل او ستاسې ښځې ژوندۍ ساتلي. په دې کې ستاسې د رب له لوري لوی ازمویښت و. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. او په یاد ولرئ ستاسې رب خبردار کړي وي چې که تاسې شکر وباسئ نو پر تاسې به لا زیاته پیرزوینه وکړم او که د نعمت ناشکري وکړئ نو زما سزا ډیره سخته ده.
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. او موسی وویل چې که تاسې کافر شئ او د ځمکې ټول اوسیدونکي هم کافر شي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې خپله ستایل شوی دی. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا تاسې ته د هغو قومونو حالات نه دي رسیدلي چې له تاسې نه مخکې تیر شوي دي؟ د نوح قوم، عادیان، سمودیان او د هغو وروسته راتلونکي ډیر قومونه چې د هغو شمیر یوازې الله ته معلوم دی. د هغو پیغمبران چې کله هغو ته له روښانه خبرو او ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل نو هغو خپلې ګوتې په خولو کې ونیولې او ویې ویل چې له کوم پیغام سره چې تاسې لیږل شوي یاست موږ هغه نه منو او د کوم شي لوري ته چې تاسې بلنه راکوئ د هغه له پلوه موږ په سخت اندېښناک شک کې لوېدلي یو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. د هغو پیغمبرانو وویل آیا د خدای په باب شک دی چې د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی؟ هغه تاسې ته بلنه درکوي تر څو چې ستاسې ګناهونه وبخي او تاسې ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت درکړي. هغو ځواب ورکړ تاسې نور څه نه یئ مګر همغسې انسانان لکه چې مونږ یو. تاسې غواړئ مونږ د هغو هستیو له بندګۍ نه منع کړئ چې د هغو بندګي له پلار نیکه راهیسې کیږي. ښه نو راوړئ کوم څرګند سند. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. د هغو پیغمبرانو هغو ته وویل په رښتیا سره چې موږ نور څه نه یو مګر ستاسې په څیر انسانان، خو الله چې کله له خپلو بندګانو نه په چا باندې وغواړي احسان کوي او دا زموږ په واک کې نه ده چې تاسې ته کوم سند راوړو. سند خو یوازې د الله په اذن سره راتلی شي او په همغه الله باندې د مؤمنان توکل وکړي. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. او موږ ولې پر الله توکل نه کړو په داسې حال کې چې د ژوند په لارو هغه موږ ته لارښوونه کړې ده؟ تاسې چې موږ ته کوم کړاوونه رسوي موږ به پر هغو صبر وکړو او توکل کوونکو ته پکار ده چې پر الله توکل وکړي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.